حمزه بابا چې چرته ډک د جوشه چې کوم ځوان په مخ راشي ماته ناپوره د ژوند ارمان په مخ راشي او راشي را تکیف د پښتونخوا په هندستان کې راشي را تکیف د پښتونخوا په هندستان کې کله حمزه هلته چې افغان په مخ راشي زه د نن غونډې صدر او د حمزه بابا څنګه ملګری او د خیبر لوی ادبي جرګې صدر حاجي نعمت الله اصیل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي موږ خپل غزل واورئ. حاجي نعمت الله اصیل صاحب دې سره مشاعره وکړه. زه به اوس یو کتاب هغه وایم پښتون چې ځان ته وایي لر او بر مې چې ټیټ نه شي پښتون چې ځان ته وایي لر او بر مې چې ټیټ نه شي او ګرځېږه هسکې سترګې چاته سر مې چې ټیټ نه شي پښتون چې ځان ته وایي لر او بر مې چې ټیټ نه شي ګرځېږه هسکې سترګې چاته سر مې چې ټیټ نه شي دا تورې لکه سمه د تیرا سره جوړېږي دا تورې لکه سمه د تیرا سره جوړېږي حمزه دې پکې پروت دغه خیبر مې چې ټیټ نه شي غزل دی چې دا غلی زړه په بل څه نه جوړېږي دا غلی زړه په بل څه نه جوړېږي اشنا ستا په یوه خوله جوړېږي دا غلی زړه په بل څه نه جوړېږي اشنا ستا په یوه خوله جوړېږي او تله اشنا راځنې بیا نه راځي تله اشنا راځنې بیا نه راځي خفه زړګی به مې په څه جوړېږي تله اشنا راځنې بیا نه راځي خفه زړګی به مې په څه جوړېږي او چې دې خبره پکې نه اوري څوک چې دې خبره پکې نه اوري څوک دې محفل ځنې واته جوړېږي او ټیکې کاږه د کږو تورو سره ټیکې کاږه د کږو تورو سره تل د کږو سره کاږه جوړېږي او کله راځه کله به زه ارځمه کله راځه کله به زه ارځمه مینه اشنا په تله راتله جوړېږي او مړو له ښه وي د مړو خویونه مړو له ښه وي د مړو خویونه د ماړه خوی سره ماړه جوړېږي او چې د کوټې ملګری نه وي د چا چې د کوټې ملګری نه وي د چا غم په دنیا ورسره ښه جوړېږي چې د کوټې ملګری نه وي د چا غم په دنیا ورسره ښه جوړېږي او زخمی شعر دی چې ضرور به دغه د قیامت نښه وي ضرور به دغه د قیامت نښه وي چې سره واړه پښتانه جوړېږي ضرور به دغه د قیامت نښه وي چې سره واړه پښتانه جوړېږي او اخري شعر دی چې زخمی زیګر په بیلتانه د اسیر زخمی زیګر په بیلتانه د اسیر اشنا د سترګو په کاته جوړېږي